د قیامت په ورځ باندې شو ټولو کې اول فیصله الله جل شانه د چا په باره کې کوي هغه به درې کسان وي یو به شهید وي بل به عالم وي بل به مالدار سخي وي شهید به چې کله حاضر کړلی شي پوښتنه به ترې وشي چې تا باندې ما نعمت درکړی او بهترین بدن مې درکړی شجاعت او بهادري مې درکړې وه دی به ورته بلکل یا الله بدن دې ښه بهترین بدن را کړی و شجاعت دې هم را کړی و بهادري دې هم را کړی وه نو الله جل شانه به بیا بله پوښتنه ترې وکړي فما عملت فيها څومره عمل دې وکړ دا نعمت مې چې درکړی و څومره عمل دې پکې وکړ نو دا شهید به ورته وایي چې ای الله په بهادرۍ سره مې تا د رضا دپاره جهاد وکړ جهاد ته لاړم او جهاد مې تر دې پورې کاوه چې عام تر دې چې شهید سم پکې الله جل شانه به ورته فرمایي کذبت دروغ دې وویلې جهاد دې د دې دپاره نه وکړی چې الله رانه راضي سي اعلی کلمت الله وسي جهاد دې صرف د دکلاوې دپاره کړی و د دې دپاره چې خلک راته بهادر قوي شجاع غیرتمند راته ووایي د دې لپاره دې جهاد کړی او هغه ته په دنیا کې میلاو شو خلکو درته مجاهد هم ویلې خلکو درته بهادر هم ویلې خلکو درته غیرتمند هم ویلې دلته دې صحیح څه نسته الله به فرشتو ته حکم وکړي پړ مخې کش کړي او جهنم ته وغورځوي دې نه پس به بل کس عالم راپورته کړي عالم به مخې ته ودرېږي الله جل شانه به ورته فرمایي چې نعمتونه مې در باندې کړي وو دی به اقرار وکړي چې بلکل ای ربه نعمت دې را باندې کړی و علم دې را کړی الله جل شانه به ورته فرمایي په دې علم دې څومره عمل کړی و دې علم دې څه فایده واخیسته دا علم دې د چا په رضا کې صرف کړ دی به ورته وایي ای ربه علم دې را کړی و علم مې زده کړ قرآن مې نورو ته وښوده علم مې نورو ته وښوده تا رضا دپاره الله جل شانه علیم بذات صدور ذات ته اب ورته وفرمایي چې کذب ته دروغ دې وویلي علم دې کړی و د دې دپاره چې خلک راته عالم ووایي قرآن دې زده کړی و د دې دپاره چې خلک راته قاري ووایي په دنیا کې هم درته قاري وویل سو او هم درته عالم وویل سو دلته دې هیڅ حصه نسته حکم به وشي چې پړ مخې جهنم ته کش کړي فرشتې به پړ مخې جهنم ته کش کړي او جهنم ته به ورواچي دریم کس به سخي راوسته سخي هغه چې الله پاک ډېر مال ورکړی ډېر جایداد ورکړی هغه به حاضر کړلی شي الله جل شانه به ورته وفرمایي نعمتونه مې درکړي و مال مې درکړی جایداد مې درکړی و څومره عمل دې پکې وکړ ما دې پکې څه عمل وکړ اے الله داسې ځای نه و چې هلته به ستا مال تا د رضا دپاره مال خرج کېدلو او ما به نه وي کړی یعنې هر ځای کې مې د ستا د رضا دپاره مال خرج کړی الله جل شانه به ورته وفرمایي کذبته دروغ دې وویلې مال دې یوازې د دې دپاره خرج کړی و چې خلک راته سخي ووایي مال دې یوازې د دې دپاره خرج کړی و چې خلک راته په کټ سترګه وګوري مال دې یوازې د دې دپاره خرج کړی و چې خلک وایي چې اوهو څومره ښه سړی دی څومره صدقې کوي څومره خیراتونه کوي نو فرشتو ته به حکم وکړي چې پړ مخې کش کړي او جهنم ته وغورځوي نو دا درې هغه کسان دي چې په معاشره کې خلک د عزت په سترګه ورته ګوري عزتدار خلک دي که شهید ده څومره لوی مقام الله ورکړی که عالم ده څومره لوی مقام الله ورکړی او بل سخي یقینا ډېر لوی مقام الله ورکړی او بل طرف ته چې بیا دوی اعمالو ته موږ وګورو چې اعمال یې د چا دپاره وي نو ګوره الله جل شانه ته دا علم هر څه ډېر معتبر دي خو چې کله د چا دپاره استعمال شي د الله د رضا دپاره نه د دنیا د حصول دپاره نه د دنیا د دکلاوې دپاره پیغمبر علیه السلام ابو هریره صاحب څنګ کې ناست
دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په دې زنګون باندې لاس کې کود او وی فرمایل چې دا هغه درې کسان دي چې د جهنم اور په دوی سره بلولای شي. سبحان الله، اللهم احفظنا منه. الله دې موږ حفاظت وکړي. ریاکاری دا سي عمل دا سي حدیث کې راځي، حدیث قدسی دا چې الله جل شانه فرمایي الکبر ردائی، دا کبر غرور ته ما صادر او دا چې ما نه سو کشکاږي په دې زه غوسه کېږم زه جنګ سره دا انسان سره نه کوي. انسان سره عاجزي ډېر زیات خوند کوي. دا ریاکاری تکبر دا د الله خاصه ده چې هغه وحده لا شریک ذات په هر څه باندې مکمل ده. کن فیکون ذات ته چې څه ووایي کولی شي، ما ورته نه شو کولی. نو چې کوم اعمال مونږ ترسره کوو باید هغه لله فی الله وي، یوازې د الله دپاره. که مونځ ته راځو، که صدقه کوو، که خیرات کوو، معمولي دکلاوه پکې نه وي. ګوره یوازې دکلاوه او ریاکاري دا نه ده چې یو سړی تا ته وګوري او ته صدقه ورکړې، یو سړی تا ته وګوري ته ځان لږ نیک نیک کې نه. دغه ته سجده لګوې، تا په سجده کې 15 سکنډه لګول، او چې یو بل مسلمان تا وویني او تا په دا سجده کې 18 سکنډه ولګول، دا 2 سکنډه د شرک وکړ، ریاکاري دی. مکه دی الله د رضا لپاره 15 سکنډه لګول چې اوس بل مسلمان درته ګوري زیاته دی کړه، سجده دې اوږده کړه د دې دپاره چې دا بل مسلمان په مخ کې زه لږ بزرګ ښکاره سم. دا هم ریاکاري ده. ته به وایې سجده مې اوږده کړه ثواب مې وګټه، نه، دا د ریاکاري وکړه. د الله غضب دې ځان ته متوجه. نو ریاکاري داسې شی ده چې په معاشره کې دا 3 اشخاص چې هغه وکړي الله جل شانه پې نه بکي او الله جل شانه پې جهنم ته بوځي، نو د ما ورته بیا څه حالي چې ما ورته اعمال به بیا څه حالي چې د عالم دا حال ده، د شهید دا حال ده، او د سخي دا حال ده چې ما ورته یې کوو نو بیا ما ورته بیا څه حالي. نو الله جل شانه موږ د ریاکارۍ نه وساتي. الله جل شانه موږ اخلاص نصیب